بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زما غاښونه ډیر سخت درد کوي، نو د روژې په دوران کې زه کولی سم چې غاښو کې دوا واچوم، یا سپری وي یا بل داسې شی وي د درد دوا وي، زه په غاښو کې واچوم هغه درد آرام سي، نو دا جایز ده او که نه ده؟ او که کله کله دغه غاښ وینه وکړي او هغه وینه تیره سي د سړي سه، نو په دې سره خو به روژه نه خرابېږي. محترمینو، د روژې په دوران کې که چیرې غاښ درد کاوی، نو په داسې صورت کې دوایي لګول منع ده، جایز نه ده. ځکه که چیرې دغه دوایي د ستوني څخه شوه سوله، نو روژه فاسده سوله، قضا لازمه ده بیا. او که چیرې دغه دوا دننه نه ځي، ستوني ته نه شوه کېږي، نو بیا هم د کلو احتمال شته، نو د دې احتمال د وجې څخه بیا روژه په مکروه کېږي. په حواله سره د فتاوای عالمگیری جلد راول صفحه نمبر 203، دغه رنګه دور مختار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 395، د روژې د مسایلو انسایکلوپیډیا صفحه نمبر 83. او که چیرې غاښ وینه وکړه او هغه وینه د لاړو سره ګډه سوله او بیا د ستوني څخه شوه سوله، نو بیا کتله کېږي که وینه زیاته وله، نو روژه فاسده سوله، قضا په لازمه ده، کفاره نسته. یعنی دغه یوه روژه به راګرځي، شپېته روژې به نورې نه ورسره نسي. او که چیرې لاړه زیاته ده، نو بیا روژه نه فاسدېږي. په حواله سره د فتاوای عالمگیری جلد راول صفحه نمبر 203. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب.